मकाम पर अपनी वक़्त पुरअमन तरीके से د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتين سره د اکتوبر پر 10 ناوخته په خبر کې ملاقات کړې دي او په سلا مشورې د مسلو حل راوستو ټینګار کړي. دا په داسې حال کې دا چې پی ټی ایم نن د خیبر په لیګرلما کې د پښتنو قومي عدالت په نامه درې ورځنۍ جرګه کوي. د ملاقات وروسته منظور پښتين خبرونه توی چې جرګه به حتمی پریکړه کوي. ګوره جرګه د پښتون وطن روایت دي، د جرګې آنر څوک هم نه وي. موږ او تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرګه منتظم لري خو آنر نه لري. جرګه کې آنر ټول پښتون کام وي چې څومره هم د دوی مشران وي ټول د هغې مالک وي. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي د هغو د خپلو روایاتو مطابق مشاورت وشي، هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او د هغې حل څنګه ویني په هغه باندې هلته خبره وکړي. په دې موقع یو خبریال له دواړو مشرانو دا پوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت په پی ټی ایم بندیز لګولې دی. نو دواړو مشرانو په دې موقع وویل उन्होंने कहा था कि जो भी इनके साथ मिलेगा उनके शनाख्त कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक कर दे यहाँ पर और ये मेरा अपना बटवा ले गए हैं, सिर्फ मेरे बटवे को भी डाल लेना अपनी लिस्ट में. मेरा बटवा भी ले गए, शादी कार्ड इसमें था, शादी कार्ड यही तो मैं बात कर रहा था. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د اکتوبر په 8مه د یو فرمان په خپرولو سره پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز ولګاو او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې یې ناقانونه سازمان وګرځاو. خو پی ټی ایم دا ټول تورونه رد کړي دي. और जो नहीं हाजिर वो उनसे पूछ ले, वो भी हमारे साथ खड़े हैं.